السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یې. زه یم سید الله حسن، تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن ورځ زه د موبایل د ټکنالوژۍ په یو ډېر ستر کار باندې بریالی شوم. هغه دا چې دا زما او هم ستاسو لپاره یوه ستره بریا ده. هغه دا چې د انډراید موبایل د پاسورډ یا کوډ ماتول، پرته له دې چې کوم شیان له تاسو څخه ډیلیټ شي. ډېر په اسانۍ سره او ډېره زبردسته طریقه ده. ملګرو، تر دې دمه به تاسو هېڅکله هم نه وي لیدلي. تر دې دمه ډېر داسې خبرې کېدې چې انډراید موبایل یا پاسورډ یا کوډ نه ماتېږي، خو بالکل دا هغه ماتېږي، جوړېږي. بالکل که تاسو څخه پاسورډ هېر شي نو تاسو خلاصولی شئ. هغه طریقه زه نن تاسو ته درښایم په ډېر ښکلي انداز سره. خو ملګرو، تاسو به ډېرې طریقې لیدلي چې هغوی کې تاسو ته وایي چې تاسو خپل موبایل مثلا ګول کوئ، بیا د درې واړه بټن یې ونیسئ په یو ځای، موبایل بیا ریسټارټ کړئ، یا دې ته فارمټ وایي. هغه ملګرو د موبایل کوډ ماتول نه شو، هغه فارمټ شو. تاسو په هغه کې هر شیان د موبایل ټول شیان مو ډیلیټ کېږي، نو دا هغه ته د موبایل فارمټ وایي. ملګرو، په دې طریقه زه یوازې تاسو دا طریقه داسې زبردسته طریقه درښایم چې هغې کې تاسو کولی شئ چې هر ډول موبایل تاسو د هغه کوډ مات کړئ او موبایل را خلاص کړئ، په هغه کې خپل شیان بیرته وګورئ. ملګرو، د ویډیو شریکېدو نه مخکې د ویډیو لپاره څه شرطونه دي، هغه دا چې تاسو به د دې ویډیو څخه غلطه استفاده هېڅکله هم نه کوئ. دا یو. او بل د دې لپاره موږ تاسو ته د ویډیو د مخه 2 کوډونه درکوو، هغه به تاسو ایمرجنسي کال کې اوکې کوئ. او بل دا چې تاسو 5 ډوله کوډونه دي، پیټرن کوډونه، دا تاسو په سکرین باندې وینئ. دا به تاسو په خپل موبایل کې هلته وهئ، او هغه وروسته د کنفرم لپاره یو بل کوډ دی، هغه به تاسو وهئ او موبایل به ریسټارټ کوئ، بیا به ستاسو موبایل راخلاصېږي. ځو ویډیو شروع کوو. عملي ډول زه تاسو ته درښایم. مخکې له دې چې ویډیو پیل کړم، له هغو ملګرو هغو دوستانو څخه په درناوي غوښتنه کوم چې زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي دي، زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ووهئ، او همدارنګه ورسره خوا کې چې کوم د ګنټۍ نښه راځي دا هم ووهئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسېږي، او زموږ ویډیو درسره لایک کړئ تر څو نور ملګرو ته هم ورسېږي. ملګرو، دا ویډیو نور ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دې طریقې څخه خبر شي. راځو ویډیو پیل کوو. خیر ملګرو، زه راځم. زما څخه د موبایل کوډ هېر شوی دی. زه تاسو ته اوس در خلاصوم چې ښایم چې موږ څنګه اوس خپل موبایل را خلاصوو. ملګرو، لومړی به تاسو په ایمرجنسي کال باندې کلیک وکړئ او دلته به دغه یو کوډ داخل کړئ. ګورئ، سټار هېش سټار هېش شپږ څلوېښت شپږدېرش او بیا هم هېش سټار هېش سټار او دغه کوډ تاسو ډایل کړئ. له لومړي سیم څخه اوس تاسو اوکې کړئ. ګورئ، کله چې تاسو دا اوکې کړئ، اوس به راشئ، دوباره به هېش سټار هېش سټار وبخښئ البته سټار هېش سټار هېش همغه کوډ شپږ څلوېښت شپږدېرش او هېش سټار هېش سټار دا به له دوهم سیم څخه اوکې کړئ. که تاسو موبایل یو سیم وي، لومړنی کوډ په دواړو کې اوکې کړئ، 2 ځل ډایل کړئ. ملګرو، اوس د 5 کوډونو څخه راځو. لومړی کوډ تاسو درښایم. لومړی پاسورډ به تاسو دغه پیټرن داخل کړئ، که څه ډول تاسو ته په خوا کې ښکاري په دې ډول سره د یو. دوهم د دوهم په دې ډول تاسو دغه دې ډول سره جوړ کړئ. ګورئ، په دې ډول سره، په دې ډول ګورئ ملګرو، په دې ډول دا یې دوهم. او دریم به ملګرو تاسو په دې ډول سره داخل کړئ. ګورئ، دریم له منځ څخه به یې شروع کړئ، داسې پورته، بیا هم کونج ته ایښوته، بیا لاندې ځای ته، بیا پورته کونج ته او منځنۍ خانې ته. ګورئ، دا یې 3. ملګرو، راځو څلورم کوډ په دې ډول تاسو داخل کړئ. ګورئ، په دې ډول دا یې 4. او 5م هم چک مار یا سیلم دغه داخل کړئ. اوس بل تاسو څخه ملګرو 10 سکنډه وخت وغواړي. 5 کوډونه موږ داخل کړل. ملګرو، دا به تاسو په ډېر دقت سره ویډیو به هېڅکله هم نه سکیپ کوئ. که چیرې تاسو دا ویډیو سکیپ کړئ نو تاسو ویډیو باندې بیا نه پوهېږئ. نو ملګرو، په ویډیو په ډېر دقت سره وګورئ، او که ونه شو دا ویډیو تاسو له ځان لپاره ډاونلوډ هم کړئ. ملګرو، موږ انتظار کوو تر څو دا وخت پای ته ورسېږي. ملګرو، اوس به تاسو د راشئ 2 کوډونه او دغه لومړی کوډ د کنفرم لپاره اوکې کړئ. وبخښئ، دا ووهئ، دا یو. دوباره په دغه کوډ بیا هم تاسو دلته کنفرم کړئ.
دا پیټرن. ښه ملګرو اوس تر اوسه پورې زموږ موبایل نه دی راخیستی. اوس به موږ خپل موبایل ریسټارټ کړو. بالکل ملګرو چې اوس موږ موبایل ریسټارټ کړو دا به موږ ته په بشپړ ډول په خپله په دې کوډ دوباره چې داخل کړو موږ ته به موبایل راخلاص شي. زه موبایل ریسټارټ کوم ملګرو. تاسو وینئ ملګرو که چېرته تاسو موبایل دلته بندېږي نه بیا هم له تاسو څخه پاسورډ غواړي، تاسو له موبایل څخه بیټري وباسئ بیا هم به دې درکه تاسو خلاصولی شئ. او ځینې موبایلونه چې بیټري نه لري تاسو د درې وړه بټن چې کوم ښکاري د اواز اوچتولو د کی بندولو او منځنی بټن په یو ځای ونیسئ موبایل به بند شي او له هغې څخه بیا هم تاسو راخلاصولی شئ. ملګرو زه ویډیو به لږ اوږدېږي بیا هم خو تاسو انتظار وکړئ ځکه چې دلته که ویډیو اوږدېږي نو سکیپ کوو موږ نه بیا دلته چې ویډیو په سم ډول راشي تاسو اعتماد هم زیات شي. ملګرو موږ ویډیو هیڅکله هم نه سکیپ کوو. تاسو وینئ ښې که لږه اوږده هم شي موږ انتظار کوو تر څو د موبایل ریسټارټ شي خلاص شي. ګورئ ملګرو د فارمټ طریقه نه ده په دې کې موبایل تاسو څخه نه فارمټ کېږي یوازې پاسورډ ماتېږي. ملګرو انتظار کوو تر څو موبایل خلاص شي. ښه ملګرو موبایل دا دی خلاص شو. موږ اوس هماغه کوډ دوباره ډایل کوو چې آیا زموږ موبایل خلاصېږي که نه. تاسو ګورئ ملګرو ورته ګورئ آیا موبایل خلاصېږي او که نه. ګورئ ملګرو او مبارک ملګرو تاسو وینئ چې زموږ موبایل خلاص شو. هغه پاسورډ اوس مات شو. اوس په همدې پاسورډ تاسو موبایل راخلاصولی او بندولی شئ. ملګرو موږ تاسو وینئ فارمټ کړی هم نه د ګیلري کې ټول شیان ښکاري. ملګرو دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو څخه خوښ شوي ویډیو درسره ضرور لایک او شیر کړئ. مننه او ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.